بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ګران زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د الله تعالی له دربار څخه مو د صحت په جامو کې پټ او خوشاله غواړم. ذبیح الله زاهد یم. د تیر په څیر بیا هم د 12 ټولګي له بیولوژي څخه په زړه پورې موضوع درته لرم. په تیرو لوستونو کې موږ او تاسو څه ولوستل؟ ډېر ښه آفرین. موږ او تاسو په تیرو کې جینیتیکي بېنظمۍ ولوستې. هغه بېنظمۍ چې په ناڅاپي ډول باندې په ارثي موادو کې رامنځته کیږي. د څه په نامه یادېږي؟ آفرین، د میوټیشن په نامه سره یادېږي. ډېر ښه. میوټیشن چې و په څو ډوله و؟ ډېر ښه، په 3 ډوله و. تاسو لوستی دی جین میوټیشن اول چې په جینونو کې کوم تغییر رسي، کروموزوم میوټیشن چې دا په خپل ځای کې بیا په 4 برخو باندې ویشل شوی و. کوم و؟ آفرین، ډېر ښه. ډیلیشن، ډپلیکیشن، انورشن او ترانسلوکیشن. له دې څخه وروسته موږ تاسو جینوم میوټیشن ویلی و او جینوم میوټیشن هم په څو ډوله و؟ په خپل ځای باندې په 2 ډوله یا په خپل وار په 2 ډولو باندې ویشل شوی و، انیوپلویدي او پولیپلویدي. د نن ورځې درس مو چې تاسو په خپل محیط کې هم تاسو کسان شاید ولرئ چې په دې ډول بېنظمۍ یا په دې ډول تغییر یا په دې ډول ارثي موادو کې داسې تغییر ولري. هغه چې دی لور ته ورته د وینې کموالی دی. لور ته د ورته وینې کموالی یا سایکل سیل انیمیا دا څه معنا لري؟ آیا لور ته ورته والی په څه معنا دی؟ ګورئ، تاسو د وینې سره کرویات پیژنئ او د هغه ډول درته معلومیږي. ډول یې په دې ډول دی، یعنی شکل یې داسې دی لکه یو توپ چې په منځ کې د 2 ګوتو په واسطه باندې تخته کوي، یعنی منځونه یې څنګه دي؟ ژور دي. که چیرې په دغې وینې په حجراتو کې داسې حجرې ولیدل شي چې د هغې شکل د نارمل حالت څخه وتلی وي، یعنی لور ته ورته وي یا میاشتې ته ورته وي. تاسو وګورئ دغه شکل چې کوم په انځور کې لیدل کېږي دا یو نارمل شکل دی چې د وینې سره کرویات لري. د دو داخل طرف ته که وګورئ چیت دی یا ژور دی. خو هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته وي هغه د وینې خپل شکل یې تغییر شوی وي. د هغې د وینې حجرات څه ډول شکل لري؟ هغه لور ته ورته. لور خو پیژنئ، هغه یو نباتات یا وچ واښه چې ورباندې رېبدل کېږي یا میاشتې ته ورته شکل لري. راځو دې ته چې هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته وي کومې نښې کې لیدل کېږي او دغه بېنظمي د دغو 3 بېنظمیو څخه د کوم ډول څخه ده، یعنې په دې کې کوم میوټیشن لیدل کېږي. په دې باندې موږ تاسو نن بحث وکړو. لور ته د ورته، یعنې دغه د شکل د سرو حجرو د لور ته ورته وي. که چیرې په افریقا کې یا د افریقا تورپوستو خلکو ته وګورو، د هغو په هرو 12 نفرو کې یو نفر د دې ناروغۍ لپاره هیتروزایګوس دی. د دلته یو سوال پیښیږي چې هیتروزایګوس دلته څه معنا لري؟ یعنې هرو 12 نفرو کې یو نفر د وینې نارمل حجرې لپاره یو ډول کروموزومونه نه لري. له پلاره والدین یا له پلاره مور څخه یا له والدینو څخه د وینې د نارمل، یعنې د سرو کرویاتو د نارمل جوړښت لپاره هوموزایګوس نه دي بلکې هیتروزایګوس دي. یعنې نشي کولای چې په 12 نفرو کې یو نفر نارمل یا سټنډرډ د وینې حجرې یا نارمل شکل جوړ کړی شي یا تولید کړی شي. دلته د هیتروزایګوس معنا دا شی ده. د دې بېنظمۍ په نتیجه کې د وینو د سرو کرویاتو بڼه تغییر کوي. په دو باندې وپوهېدئ چې د سایکل سیل انیمیا یا د لور ته ورته وینې کموالی، لور ته ورته وینې کموالی چې دی هغلته څه پیښیږي؟ که تاسو نه سوال وشي په دو کې کوم تغییر رسي؟ په دو کموالي کې چې دی د وینې د سرو کرویاتو حجرې د وینې د سرو کرویاتو حجرې خپل تغییر خپل شکل سره کم کوي، تغییروي شکل یا جوړښت خیر سه تغییر کوي. آفرین، تاسو ډېر تکړه شوي یئ. په دې برخه کې موږ او تاسو که وګورو دا په حقیقت کې کومه بېنظمي ده چې دغه خپل بڼه، یعنې د وینې سره حجره خپلې بڼې ته تغییر ورکوي، دا کوم تغییر دی؟ په حقیقت کې دا یو جین میوټیشن دی، یعنې دا بدلون په جین کې لیدل کېږي. دا یوه جیني یا د جین بېنظمي ده. او د دې بېنظمۍ په پایله کې سره کرویات ژر له منځه ځي. هغه خپله د ژوند موده نه پوره کوي بلکې له هغې څخه په کم عمر کې یا په کم وخت کې دا له منځه ځي او په نتیجه کې د وینې کمښت رامنځته کېږي. تاسو په دې باندې وپوهېدلی چې که چیرې د وینو سره
حجره یا سره کرویات خپل بڼه تغییر کا، خپل بڼه د لور ته ورته شکل باندې ووړي. دلته دغه د لور ته ورته حجرات چې دي د ژوند یا د عمر کم دی چې ژر ژر له منځه ځي او بالاخره یاد کس چې د وینې حجرې لور ته ورته شکل ولري دی د وینې په کمښت باندې اخته کیږي یا په کمخونۍ باندې اخته کیږي. د دې ناروغۍ په نتیجه کې څه پیښیږي؟ په نتیجه کې د وینې کموالی، یعنی هغه کسان چې د لور ته ورته وینې یا د وینې سره کرویات یې لور ته ورته جوړښت ولري، بالاخره دا په څه شي کومه ناروغۍ اخته کیږي؟ د وینې کموالی. تاسو اوس پوهیږئ هغه کسان چې د وینې کموالی لري هغه کوم ځانګړتیاوې یا کومې نښانې لري؟ هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته وي هغه د هغو نپستنګي، د هغو بېوسي، یعنی دا معنا چې وجود یې کمزوری وي. که چیرې په دې ناروغۍ اخته کسان وګورئ، دغه په دې ناروغۍ اخته کسان نارمل او غیر نارمل، یعنی نارمل کم او غیر نارمل زیات هیموګلوبین جوړوي چې یوازې د وینې د کموالي نښې پکې لیدل کیږي. د دې ناروغۍ په نتیجه کې نسجونو ته وینه نه رسیږي. هغه نسجونه چې موږ تاسو بدن ورڅخه جوړ دی هغو ته وینه نه رسیږي. رګونه بندیږي. ولې رګ بندیږي؟ آفرین، ډېر ښه. رګونه په هغو ځایو کې بندیږي چې چېرته رګ په مایمانند رګ باندې بدل شوی یا ویښته ته ورته کپیلري باندې بدل شوی وي. ځکه رګ جوړښت چې دی د ګرد جسم یا د ګرد کتلې لپاره جوړ شوی دی چې په هغو کې دغه ګرد حجرې چې د شکل نارمال او معیاري شکل لري دا کې ورغړي یا کې انتقال شي. کله چې د وینې کرویات تغییر وکړه هغه د رګ په خوله کې بندیږي، بالاخره د ننه چې کوم د دغه حجرات چې وروسته کوم حجرات په جریان کې دي دا بندوي، بالاخره په دې سره د وینې د رګونو د بندوالي سبب کیږي او دغه د رګونو بندیدل د سخت دردونو لامل کیږي چې ځینې وخت د انسان د مړینې سبب هم کیږي. د دې ناروغۍ یوه ګټه شته. په دې ناروغۍ باندې یوه ګټه څه مرتبه ده یا هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته وي د هغو ګټه څه ده؟ یعنی هغه کسان چې د وینې لور ته ورته وینې په کموالي باندې اخته وي د هغو ګټه څه شی ده؟ تاسو نه که چیرې سوال وشي چې هغه کسان چې لور ته ورته وینې ناروغۍ باندې اخته وي ګټه یې څه ده؟ یوه ګټه لري په هغو کې د ملاریا عامل. د ملاریا عامل څه شی دی؟ آفرین، ډېر ښه. ملاریا عامل تاسو پیژنئ هغه څوک دی؟ پلازمودیم دی. شاباس، آفرین. پلازمودیم چې دی د دغو حجراتو یعنی په دې ډول حجراتو کې وده نشي کولای. یوه ګټه یې دا ده چې هغه کسان چې په دې ناروغۍ اخته وي هغه د ملاریا په مقابل کې څنګه دي؟ هغه د ملاریا په مقابل کې قوي دي. جسم یې د ملاریا بدن ته یعنی په هغو کې ملاریا ناروغي نه خپرېږي یا په هغو کې ملاریا ناروغي یا د ملاریا عامل چې دی هغه ته وده نشي کولای. دغه یوه ګټه بل د وینې ورته یا لور ته ورته د وینې په کموالي کې شتون لري. دویمه موضوع چې دا سیستیک فیبروسیس ناروغي ده. سیستیک فیبروسیس ناروغي چې موږ تاسو نن ویلو هغه د یوه جین په واسطه چې د اووم کروموزوم په اوږده مټ کې واقع دی. سیستیک فیبروسیس ناروغي د جینونو په واسطه یعنې دا موږ پوهیږو چې دا کومه بېنظمي ده؟ آفرین، ډېر ښه. سیستیک فیبروسیس ناروغي هم د جین ناروغي ده، بېنظمي ده، یعنی جین میوټیشن دی. په کوم ځای کې تاسو وینئ چې دا په اووم کروموزوم، هغه کروموزومونه چې په ترتیب د یوه نه څخه پورته شروع کیږي، د اووم کروموزوم بیا موږ تاسو ویلو چې د دوو مټو څخه جوړ شوی دی. د دوی مټې بیا په خپل وار سره په لنډه او اوږده مټ باندې ویشل شوی وي. نو دا ناروغي د یوه جین په واسطه چې د اووم کروموزوم په اوږده مټ باندې واقع وي منځته راځي. په دې ناروغۍ د اخته کسانو د سږو او تنفسي سیستم یا د همدغې سږو د سیستم په خالیګاو کې بلغمي غلیظې مادې یا د دو مایع په واسطه باندې احاطه شوی وي چې دا کار د تنفس عملیه سختوي او ستونزمنه کوي. ځکه چې بلغم په ستوني کې راټول شي یا په کومه تنفسي مجرا کې راټول شوی وي، همدارنګه د بلغم بیا د هضمي ناروغیو انزایمونو ترشح خرابوي. دلته خبره دا شی ده چې وي دغه تنفسي سیستم څنګه کې وي سستوي یا یې خرابوي. ولې؟ ځکه چې هغه بلغم یا هغه غلیظه مایع چې د هغه په مجراو یعنې تنفسي مجراو کې راټولیږي او د هوا مالیکولونو ته د انتقال لاره تنګوي یا یې مخه نیسي. په دې اساس باندې تنفسي سیستم سره کم کیږي. دا د دغو چټکتیا
کمیږي او ورو کیږي د تنفسي سیستم د مشکلاتو لامل کیږي د دې ترڅنګ چې د تنفسي سیستم ناروغي لامل کیږي هغه د هضمي ستونزې هم را پیدا کوي ځکه چې دغه انزایمونه چې یا دغه بلغم چې دی دا د هضمي انزایمونو د ترشح مخه نیسي د دې ترڅنګ چې تنفسي سیستم کې ناروغي رامنځته شي په هضمي سیستم کې هم ناروغي رامنځته کیږي لدې څخه وروسته د موږ تاسو یو بل جالب موضوع ده تاسو په خپل محیط کې چې ژوند کوي داسې کسان مو لیدلی وي چې ژیړ ویښته غټ مخ ډبله ژبه لري او د عقل او فکر له مخې هم کمزوری وي آیا دا کومه بېنظمي ده یا کومه ناروغي ده په دې اړه تاسو تر اوسه پوهیږئ ډېر ښه دلته موږ په بیولوژي کې دوی ته یو ځانګړی نوم لرو 20 تریزومي یا هم ډاون سینډروم راځو په دې اړه باندې نن مطالعه یا درس بیایو یا لوست کوو چې دغه 20 تریزومي چې ده دا څه شی ده یا ډاون سینډروم چې دی دا کومه بېنظمي ده او د څه ډول منځته راځي 20 تریزومي ولې د دې په دې نامه یاده شوې دا بېنظمي د دې لپاره د 20 تریزومي په نامه سره یادېږي چې 20 کروموزوم یې 3 ځله تکرار شوی د تاسو نه که څوک پوښتنه وکړه چې 20 تریزومي ولې په دو نامه سره یادېږي آفرین 20 تریزومي یا ډاون سینډروم هم ورته ویل کېږي که نه ډاون سینډروم ځکه د 20 تریزومي ته ځکه 20 تریزومي وایي چې 20 کروموزوم یې 3 ځله تکرار دی شاباس آفرین 20 کروموزوم څو ځله 3 ځله تکرار شوی دی نو ځکه ورته 20 تریزومي ویل کېږي په دې ناروغۍ د اخته کسان چې په دې ناروغۍ اخته وي کروموزومونه شمېر یې 22 جوړې وي دا بېنظمي لرونکي کسان چې دي یوه خاصه څېره لري ډبله ژبه لري لنډ قد لري او د عقل او فکر درجه یې ټیټه وي عضلاتي حرکتونه یې له نارمل حالت څخه ورو یا سلو وي کرار وي د ساري ناروغیو په مقابل کې ډېر حساس دي ساري ناروغۍ خو پیژنئ هغه ناروغۍ چې له یوه کس څخه بل کس ته سرایت کوي لکه ریزش یا نور ناروغۍ چې تاسو په خپل ایډز او داسې نور ناروغۍ چې تاسو ورته آشنا یئ د دغو ناروغیو په وړاندې دا څنګه دی ډېر حساس دی یعنې دا د دغو تر اغېزې لاندې ډېر راځي دا ډېر زور ورباندې کار ډېر فشار راولي ورباندې په منځني ډول په هرو 900 نفرو کې یو په دې بېنظمۍ باندې اخته وي یعنې که چیرې په مملکت کې اسسمنټونه وشي 900 نفر غونډ شي یو یې په دغو ناروغۍ یعنې کومه ناروغۍ باندې ډاون سینډروم باندې اخته دی دا بېنظمي چې دا مستقیما د مور په عمر پورې اړه لري څومره چې مور ځوانه وي د دغې ناروغۍ د پیدا کېدو احتمال هم کم دی هغه مورانې چې عمر یې له 15 څخه پورته وي یعنی عمر چې 15 ته پورته شي دا مور چې دا ډېر عمر لرونکې ده هغه مورانې به چې د 15 څخه عمر پورته وي که چیرې یو لاس ماشومان وزېږوي په لاسو کې یو ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته دی او هغه مورانې چې عمر یې له 20 کلونو څخه ټیټ وي له 20 کلونو څخه ټیټ وي هغه که چیرې وګورو یو پر 2000 احتمالای دی یعنی په 2000 کسانو کې به دوی هغه مورانې چې عمر یې 20 کلونو څخه ټیټ وي د 2000 مورانو څخه به یو ماشوم سره کم کېږي هغه به ډاون سینډروم ناروغۍ اخته وي تاسو ولیدل چې د 20 کروموزومي یا 20 تریزومي چې ده یا ډاون سینډروم چې دی دا د مور د عمر سره اړیکه لري یعنی څومره چې عمر د مور عمر لوړ وي په هغې په اولادونو کې به دغه تریزومي ډېره لیدل کېږي او هغه مورانې چې عمر یې کم وي په هغو مورانو کې به دا څنګه وي دغه ناروغۍ کم لیدل کېږي موږ او تاسو نن د نن ورځې درس چې و هغه د لور ته ورته وینې د کموالي څخه شروع کړو چې دا یو ډول جینیتیکي یا د جین بېنظمي وه چې د جین د نظمۍ په نتیجه کې دغه ناروغي رامنځته کېدله او د شکل ډول دا شوه چې یا بڼه دا شوه یا دغه ناروغي دا شوه چې د وینې د سرو کرویاتو بڼې تغییر کړو
د سرو کرویاتو بڼه کروي شکل لري، منځونه یې څنګه دي؟ ژور دي. دا په څه شکل باندې اوښتله؟ دا په لور ته ورته شکل باندې، یعنی دغه د وینې حجره لور ته ورته شکل غوره کوو یا میاشتې ته ورته شکل غوره کوو. دغه د انسان د وینې د کمښت لامل کېده، ځکه چې دغه ډول حجرې څه ډول وي؟ دا ژر مري، یعنی د سرو کرویاتو په نسبت چې نارمل بڼه ولري عمر یې کم دی. او یوه ګټه یې وه چې هغه ګټه څه وه؟ آفرین، هغه ګټه دا وه چې دغې ناروغۍ اخته کس د ملاریا په وړاندې مقاومت ښودو، ځکه چې د ملاریا عامل هغه په دې ډول حجراتو کې ژوند نشي کولی. له هغې څخه وروسته موږ تاسې سیستیک فیبروسس ولوستلو چې هغه هم یوه د جین یوه بېنظمي وه. له هغې نه وروسته موږ او تاسې څه شی ولوستل آفرین؟ ډاون سنډروم یا 21 تریزومي. 21 تریزومي ته ولې په دې نامه سره یادېږي؟ آفرین، ځکه چې په دغه ډول په دغې ناروغۍ اخته کسانو کې 21 کروموزوم څو ځله تکرار شوی وي؟ 3 ځله تکرار شوی وي. نښې څه دي؟ لنډه څېره، آفرین، د عقل او فکر د درجې ټیټوالی، عضلاتي حرکاتو کموالی یا وروالی، آفرین. د عمر په لوړېدو سره د دغو ناروغۍ احتمالات هم دغه ناروغي چې د خاص د مورانو په عمر پورې څومره چې دغه د مورانو عمر لوړېږي د دې ناروغۍ احتمالات هم په راتلونکي نسل کې ډېرېږي. راځو د تیر په څېر د آخري برخې ته چې پوښتنې دي. موږ تاسې اوله پوښتنه داسې چمتو کړې ویلور ته ورته د وینې کموالی په حقیقت کې کوم میوټیشن دی؟ اول سوال د اول انتخاب جین میوټیشن، دویم کروموزوم میوټیشن، دریم جینیم میوټیشن او څلورم ډوپلیکیشن. دویمه پوښتنه په ډاون سنډروم ناروغۍ اخته کسان څو کروموزومونه لري؟ اول ځواب کې 24 جوړې، په دویم کې 29 جوړې، په دریم ځواب کې انتخاب کې 34 جوړې او په څلورم کې 23 جوړې. دغې پوښتنو ته به د کتاب مطالعه او د ویډیو په کتلو سره ځواب ووایئ. دا به موږ تاسو د نن ورځې درس چې درته تقدیم مې کړ. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضر یم، په لوی رب مو سپارم. الله تعالی مل او ملګری شه.